د پروان ولایت امنیتي مسولین د کوچني اختر په ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. د پروان ولایت امنیه قومندان مولوي عزیز الله عمر وایي چې د هیواد د نورو ولایتونو او سیمو په شان پروان ولایت کې هم بشپړه منټینګ شوی او د کوچني اختر په ورځو کې به د خلکو لپاره د آرام او ډاډمن چاپیریال د رامنځته کولو لپاره نور هم امنیتي تدابیر ټینګ کړي ترڅو هیوادوال په خوښۍ سره د اختر شپې ورځې ونمانځي. عید فطر هم نزدیک است. تمام پرسنل قماندانی امنیه ولایت پروان 24 ساعت پیره و گزمه و چک پوینت ها دارد، در حال آماده باش است و در تمام ساحات پروان پیره و گزمه دارد و تمام ساحات پروان زیر پوشش امنیتی قرار داده. به خاطر یک امنیت خوب و بهتر به هموطنای ما و خصوصا به همشهریای پروان ما. الحمدلله د پروان ټول ولس ته مرکز او د ولسوالیو ته موږ اطمینان ورکوو چې یو ښه امنیت دی، لکه څنګه چې مخکې تاسې ډاډمن وئ د امنیت څخه، په دا روژه کې او اختر شپو کې هم تاسې د امنیت څخه ډاډمن اوسئ. د پروان ولایت امنیه قومندان د یاد ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه لیدنه وکړه او د خلکو ستونزې او غوښتنې له نږدې واورېدې. اقدامات ما خیلی خوب است و دستاوردهای ما خیلی خوب است. یگام جایی که دزدی هم شده اونا را ما گرفتیم، ولی الحمدلله در خیلی وقت میشه که ما تو واقعیت هیچ نداریم و اگر هم فیصدیش خیلی کمتر شده. ما از این ناحیه بالکل مطمئن هستیم. خلکو ته مې پیغام داده چې په خوشحالۍ سره د اختر ولمانځي. موږ انشاءالله د دوی امنیت او هر څه ترتیب ورته برابر کړی ده، کوم مشکلات نشته. د پروان ولایت اوسیدونکي په هیواد کې د ډاډمن امنیت نه خوښي څرګندوي او له حکومت نه غواړي چې خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. ما خوش هستیم از دولت ما. کاروبار نیست، کاروبار نیست دیگه، امنیتش خوب است. پروان د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی چې ډیری خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په هیواد کې د سرتاسري امن له ټینګښت سره په پروان ولایت کې هم ولسونه په آرام او سوکاله توګه ژوند کوي او د حکومت د مثبتو او رغنده فعالیتونو ملاتړ کوي.